How are you friends? Hope to be fine everyone. Sorry for disturbing your time again. Welcome to Hope English Academy and welcome to the fourth lesson of Zero class. On this lesson I'm going to tell you about GH sounds and SGH letters can be silent letters or not. So let's begin the lesson. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. نن د هوپ انګلیش اکیډمي د زیرو کلاس څلورم لیسن دی یا هم څلورم درس دی. په دې درس کې به موږ او تاسې د جی ایچ د اوازونو په اړه او آیا جی ایچ لیټرز سایلنټ لیټرز یا سایلنټ حروف کېدلی سي او که نه. راځئ دا ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرته زموږ ویډیو پر یوټیوب چینل باندې ګورئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. مننه. جی ایچ لیټرز یا هم جی ایچ حروف. آیا دغه جی ایچ حروف کوم چې دي دا سایلنټ حروف دي او که نه آواز لرونکي حروف دي؟ جی ایچ حروف هم آواز لرونکي حروف دي او هم نه آواز لرونکي حروف دي چې هیڅ داسې کوم آواز نه ورکوي. آواز چې نه ورکوي دغه جی ایچ حروف د اکثره په د یو لغات په منځ کې راځي. د مثال په ډول باندې for example light ګوره دلته ایل آی دی د جی ایچ دلته هیڅ کوم داسې آواز نه دی ورکړی. ډایرکټ پسې ټي آواز باسي. لایټ رڼا ته ویل کېږي. نو دلته دا جی ایچ حروف سایلنټ سو یعنی هیڅ کوم داسې آواز یې ور نه کړ یعنی بې آوازه حروف سول. او بل کوم چې دی سایت ګوره ایس آی جی ایچ ټي دا جی ایچ ټي دلته سایلنټ دی. صحیح دی هیڅ داسې آواز نه سي ورکولی. صرف ایس ویل کېږي آی ټي ویل کېږي. سایت دا آی دلته خپل آواز د آی ورکوي او جی ایچ حروف سایلنټ دي. سایت یعنی لید ته ویل کېږي. او بل لغت موږ او تاسې لرو چې په هغه کې هم په منځ کې جی ایچ حروف راغلي. نو دغه جی ایچ حروف دلته هم سایلنټ حروف دي هیڅ داسې کوم آواز نه ورکوي. ډاټر لور ته ویل کېږي. ګوره جی او یو جی ایچ ټي ای آر ډاټر یعنی لور. دلته ګوره جی ایچ پکې ستا خو آواز نه ورکوي. لکه بل مثال لرو برایټ یعنی روښان. او بل لغت موږ او تاسې لرو چې په هغه کې هم په منځ کې جی ایچ حروف راغلی دي لکه نایټ ګوره جی ایچ دلته سایلنټ دی صرف ان آی ټي ویل کېږي. نو دا چې راځي نایټ د جی ایچ صرف دومره کولی سي چې آی ته مکمل خپل آواز ورکړي. نایټ شپې ته ویل کېږي. او بل حرف لرو چې هغه دی tightly محکم ته ویل کېږي. نو په دې لغت کې هم جی ایچ داسې کوم آواز نه ورکوي. یعنی مثلا موږ تاسې داسې نسو ویلی چې tightly. صحیح دی جی ایچ دلته چې دی سایلنټ حرف دی یعنی په هر ځای کې چې په منځ کې جی ایچ راسي هغه حرف سایلنټ وي یعنی هیڅ داسې کوم آواز نه ورکوي. صرف دومره کوي چې هغه شاتنی کوم لفظ چې وي هغه ته هغه خپل آواز ورکوي. لکه مثال موږ تاسې دلته ویلي چې آی خپل د آی آواز ورکوي. د ای مثلا د آی آوازونه مو چې وویلې چې څو قسم آوازونه لري نو دلته صرف د آی ته خپل آواز د آی ورکوي. او په بل ځای کې ګوره موږ تاسې لرو چې جی ایچ د څه شي آواز ورکوي. نو دغه جی ایچ حروف کوم چې دي دا آواز هم ایجادوي یا آواز هم تشکیلولی سي خو په کوم وخت کې په هغه وخت کې چې جی ایچ حروف په آخر د لغات کې راسي او مخته یو وي نو دغه جی ایچ بیا د څه شي آواز ورکوي د ف غوندې آواز ورکوي. for example cough ګوره دلته cough یعنی دا جی ایچ د څه شي آواز ورکوي د ف
فی غونتې اواز یې ورکړه. د فی غونتې اواز یې ورکړه. ولې ورکړه؟ په دې خاطر باندې چې آخر د لغت کې جی ایچ راغلی او مخته له جی ایچ نه یو راغلی، نو دا د چی شي اواز بیا ورکولی سي؟ د ف غونتې یعنې د اف غونتې اواز ورکوي. پف ټوخي ته ویل کېږي یا سرفې ته ویل کېږي. لاف ګوره لاف ال او یو جی ایچ، نو یو چې مخته راسي او جی ایچ د لغت په آخر کې راسي دا د چی شي اواز ورکوي؟ د ف غونتې اواز ورکوي. لاف لاف چیش ته وایي؟ خندل. بل لغت دی چې جی ایچ په آخر کې دی چاف. ګوره چاف ټي او یو جی ایچ یو جی ایچ چاف یعنی سخت. بل لغت دی انف انف. ګوره جی ایچ په آخر کې دی د چی شي اواز یې ورکړ؟ د ف غونتې اواز یې ورکړ. انف انف چیش ته ویل کېږي؟ کافي. نو دغه جی ایچ حروف ول چې په پورته مثالو کې لکه موږ تاسو ویلې چې لایټ سایټ او داسې نور لغاتونه چې موږ تاسو ویلې، نو دغه جی ایچ حروف هلته بې اوازه یعنې غږ نه لرونکي حروف وحسابل شول او په لاندې ځایونو کې بیا د څه شي د ف غونتې اواز یې ورکړ. نو دغه جی ایچ حروف بیا زموږ ستاسې په پښتو کې مثلا موږ تاسې داسې یو ترکیب لرو چې دغه جی ایچ بیا د څه شي اواز ورکوي؟ د غین په شان اواز ورکوي. یعنی کله چې موږ تاسو په پښتو کې یو غین لفظ راسي چې هغه په انګلیش کې لیکو، نو دغه جی ایچ بیا کاروو د غین پر ځای باندې. نو دغه نور به هم انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې مثلا خې کې ایچ راسي مثلا د خې اواز ورکوي او داسې نور مثالونه دي چې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه مکمل تاسو سره انشاءالله تاسو ته په ډیټیل باندې وایم چې کوم حروف چې مثلا موږ تاسو په پښتو کې اضافي حروف لرو، مثلا لکه خې دی، مثلا غین دی، یا داسې نور حروف دي چې هغه مثلا د امریکن نه لري، مثلا غین هغوی نه وایي، مثلا خې هغوی نسي ویلی. نو د هغو حروفو دپاره موږ تاسې د انګلیش څو حروف سره یو ځای کوو تر څو پورې د هغو حروفو اوازونه ورکړي. نو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به زموږ مکمل همدا لیسن وي. نو راتلونکي ویډیو مه هېروئ. که چېرته زموږ ویډیو پر یوټیوب چینل باندې ګورئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. الله حافظ.